د فېسبوک او ټیک ټاک کم عمره ورونو دا به څه ژوند وي چې د مخ د سپینولو کریم درته بل څوک اخلي. هغه کاټن جوړه مو چې د بل چا په پیسو اخیستی او جوړه وي. مخ جیب کې ایښي موبایل مو هم په خپل حلال مال یا د پلار ورور د تڼاکو لاسونو ثمره نه وي. نور خلکو درته په یوه ډېر ناوړه نیت چې حتی په حیواناتو کې هم شواهد نشته اخیستی وي. هغه موبایل او کیمره هم د شهوت وحشانو درته ډالۍ کړې وي چې ته پکې ویډیو کوې، ناز نخرې د نجونو غوندې سټایلونه کوې چې خلک په ځان را ګرم کړي او ویښتان پورته کښته کوي. دا هر څه د دې لپاره چې سوشل میډیا کې مو خلک وپېژني، لایکونه ګفټونه واخلئ. دا رقم ژوند ډېر د زجر ژوند دی. که یو سرک او یوه سکروټه مو وجدان کې زلبلاند وي، هم دقیقه په دقیقه او ثانیه په ثانیه به وژل کیږي. هر څوک مو چې ویني فکر کوي چې دا پیر او پلور لپاره ډېر ښه اجناس دي. په انساني ارزښت هیڅوک هم درته قائل نه دي. نو داسې لایکونه ګفټونه او کمنټونه به سړی څه کوي چې د خپل کورنۍ عزت یې پکې د سوال لاندې راشي. تاسې کولی شئ چې په ډېر کمه بیه موبایل په ساده زړو جامو کې ان ببرو ویښتانو کې د خپل خالق درکړي نعمت او ښایست نه داسې سالمه استفاده وکړئ چې دنیا مو هم ابرومنده وي، آخرت مو هم د اعلی مقام وي. په خلکو کې مو نام او شهرت هم د لوی انسان په توګه ثبت وي. دا کار ډېر اسانه دی. یوازې دومره وکړئ چې د پردیو د اعلی کوالټي شیانو په ځای خپلو ګذرحاله شیانو ته ترجیح ورکړئ.